انتهائی واجب الاحترام عزتمند و مشرانو د ربیع الاول میاشت شروع ده. کله چې دا میاشت راشي نو تاسو ګورئ چې ځای په ځای جلسې وي، جلوسونه وي او دغه شان محفلې لګېدلې وي. وجه څه وي عزتمند ورونو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی دی، یعنی په بار ربیع الاول باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدایش شو. لیکن عزتمند ورونو سوال دلته کې دا پیدا کیږي چې آیا دغه جلسې جلوس او دا سیرت دا صرف د بار ربیع الاول سره خاص دی کنه موږ او تاسو له پکار دي چې په دې باقي 12 میاشتو کې هم په خپل ځان کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت راولو، طریقې راولو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې سویلي د هغې په نقش قدم روان شو. او آیا دا کمې جلسې جلوسونه دا محفل چې د چا په باره کې کېږي د کم شخصیت په باره کې کېږي، آیا د هغه شخصیت په دې کې څه تعلیمات دي، امت ته څه تعلیم ورکړی دی؟ چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راتلل دا زموږ دپاره باعث د رحمت دی. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغی نو د جهالت تیارې ختمې شولې، د ظلم انتها و ظلمونه ختم شو. او دغه رنګې هر انسان په زړه کې چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هدایت نور ورته نصیب شو او هر انسان ته د خوب پیغمبر برکات نصیب شو. عزتمند ورونو د نبوت نه وروستو 30 کاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دنیا کې پاتې شوی دی، یعنی 30 کاله ژوند یې تېر کړی دی او په هر کار کې د ربیع الاول میاشت راغلی ده. لیکن چېرته هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل تاریخ پیدایش باندې خوشحالي جشن نه دی کړی او نه چې کوم دی صحابه کرامو ته د هغې حکم کړی دی. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا کې 30 کاله تېر کړي دي او د هغې نه وروسته بیا تللی دی، د دنیا نه تشریف وړی دی. د هغې نه وروسته تقریبا 100 لاک صحابه کرام یې فریښي دي. داسې صحابه کرام عزتمند ورونو چې هغوی په خپل خوږ پیغمبر باندې سر شیندونکي وو، د خپل خوږ پیغمبر فداکار وو، د خپل خوږ پیغمبر جانثار وو، د خپل خوږ پیغمبر داسې محبت کوونکي ورسره، داسې عاشقان او عزتمندو چې د خوږ پیغمبر لارې مبارکې هم ځمکې ته نه دي پرېښي بلکې د پیغمبر لارې مبارکې هم په خپل جسم باندې چې کوم دی هغه لګولي. عزتمند ورونو داسې فداکار چې د احد په غزا کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هر طرف نه د تورو ګزارونه کېږي، د غشو ګزارونه کېږي، لیکن صحابه کرام هغه ګزارونه هغه د تورو ګزارونه د غشو ګزارونه په خپله سینه رامنې کوي. خیر دی که زموږ بدن ټوکړې ټوکړې شي په غشو باندې سوری سوری شي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګۍ ته نقصان ونه رسېږي. ابو طلحه رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ودرېږي، د تورې او د غشو ګزار راځي هغه په خپله سینه مبارک رامنې کوي تر دې پورې چې د هغه په بدن کې د 80 تورو غشو ګزارونه جوړ شول، بدن یې زخمي شو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې زخمي کېدو ته پرې نه ښود. حضرت ابو دواجان رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دومره مینه محبت کو چې په دغه جنګ کې هغه ګوري چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د تورو او د غشو ګزارونه کېږي. د زړه کې خیال راغی چې راشه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ودرېږه، دا د غشو او تورو ګزارونه هغه په خپله سینه باندې رامنې کړه. لیکن بل طرف ته چې د وکتل چې زما خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طرف ته شا راځي، دا خو یو ډېره لویه بې ادبي ده، یعنی د جنګ په موقع باندې هم د آدابو دومره لحاظ وساتلو. د هغې نه وروسته بیا حضرت ابو دواجان رضی الله عنه کفار ته چې کوم دی شا کړل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې سینه کړله
او خپل بدن چې کوم دی زخمی کو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی کېدو ته فرې نه ښودو. دومره عزتمند ورونو د صحابه کرامو مینه محبت کو چې د پیغمبر په هر حکم باندې به لبیک ویلو. د خپل پیغمبر جانثار فداکارو لیکن دغه صحابه کرامو چېرته جنډه نه ده راخستې، چېرته شمې نه دي بلې کړي، چېرته په کورونو باندې دغه لیټونه او دغه رنګې کوڅې نه دي روشن کړي. ولې عزتمند ورونو هغوی ته پته وه چې اسلام د رسم رواج دین نه دی بلکې اسلام د عمل دین دی چې انسان دنیا ته راشي تر اخره پورې به د خپل ځان اصلاح کوي، د خپل ځان په فکر کې به اوسي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې به خپل ځان قربانوي، په ځان کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت راولي، د هغه په نقش قدم باندې به ځي.